अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु गोरे आबासिन खबर जम शायद जान जेब त खबर सर टकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली नर्क के द नोर का में ऐलान करे खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द गवर्नर माशी बदहाजी मसले रामखिदती गवर्नर फैसल करीम कुंडी त खबर तफसील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली नर्क के द नोर का में ऐलान करे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली नर्क के द नोर का में ऐलान करे और वेरी د پټرولیم مصنوعاتو قیمت کې کمې فایده به ولسته د بجلی نرخ کې مزید کمې سره ورکول کیږي وزیر اعظم تسلیم کړي څو موده مخکې عالمي منډۍ کې د تیلو نرخ کمېدو باوجود موږ دې نرخ کې کمي نه وه کړې اوس به دې په ځای د بجلی قیمت کې کمي کیږي او دا چې د دې لپاره به سنجیدګۍ سره کار کول کیږي اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډې ته وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د بجلی قیمت کې کمۍ سره به ټول قوم ته هرې شعبه کې فایده رسیږي وزیر اعظم وویل چې د حکومت کوشش دی د بجلی قیمت کې فی یونټ زیات نه زیات کمی وکړی شي او د دې نتایج به هم ډېر زر مخې ته راشي هغه مخکې اعتراف کړی څو موده مخکې عالمي منډۍ کې تیلو نرخ کمېدو باوجود موږ د دې نرخ کې کمي نه وه کړې اوس به دې پسې د بجلی قیمت نور کمولی شي او دې لپاره سنجیدګۍ سره کار شروع شوی دی د وزیر اعظم وینا وه چې عالمي منډۍ کې د تیلو نرخ کې نور هم کمي را روانه ده دې فایده ولس ته رسولو پر کوششونه هم جاري دي خیبر پختونخوا کې دهشتګردۍ گورنر سوماشي بدحالي مسلې رامخدتي گورنر فیصل کریم کنډي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنډي ویلي دي چې پاکستان کې دهشتګردي حملو لپاره د افغانستان خاوره استعمالیږي د گورنر وینا وه چې افغان حکومت دی د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي اسلام آباد کې سکیورټي سیمینار ته وینا په وخت گورنر ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د امن بحال ساتل د صوبایي حکومت ذمهواري ده ولې وزیر اعلی دې کې مخلصه نه دی اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ زیر اهتمام خیبر پختونخوا کې د سکیورټي او ګورننس چیلنجونو په موضوع سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې صوبې کې د ګورننس معیار بهتر جوړولو لپاره د فنډونو په استعمال کې شفافیت پکار دی ګورنر مخکې وویل چې خیبر پختونخوا کې سکیورټي فورسز د بې شماره قربانیانو وروسته امن په ځای کړی دی ولې خطرات اوس هم په مکمله توګه نه دي ختم شوي داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ